بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ده مختصر تفسير أو ترجمة بسلسلة كي منغرا رسدليو تفسير ده سورة البقرة كي 253 نمبر آيات مخي الله ده رسولانو تذکره وکړه د پیغمبرانو. اوس الله عزوجل وایي چې دا ټول پیغمبران یو شان نه دي، په درجو کې فرق دی، درجو کې فرق شته. او په دې آیتونو کې الله عزوجل خپل اراده بیانوي، مشیت بیانوي چې دغه انبیا راغلي دي، بیا د دې انبیاو نه وروسته ډېرو خلکو اختلاف پیدا کړی دی. الله کولی شو چې دا اختلاف یې ختم کړی وي، په دې کې د الله خپل حکمت و، دا یو امتحان و په دې خلکو. بعضې علما د دې بل مطلب بیانوي، وایي چې د انبیاو په درجو کې الله فرق پیدا کړی دی، څوک یې په یو طریقه غوره کړی دی، څوک یې په بله طریقه غوره کړی دی. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او موسی علیه السلام سره الله خبرې کړي دي، عیسی علیه السلام ته ښکاره معجزات ورکړي دي، لکه مثلا د برګي مرض والا روغول شو، ړوند څه دی هغه ړوند بنا کول شو، او دغه شان ته په لاس کې یو شفا ول الله اچولې وه، مړی را ژوندي کول شو. نو دا معجزې الله عزوجل پیغمبرانو له ورکړي دي. ګوره دا پیغمبران رال، نو د دې تقاضا دا وه چې دې خلکو جګړې نه وي کړې په خپل منځ کې، لیکن دوی جګړې شروع کړې وو، انبیا ونه منل، پیغمبران یې ونه منل، او د هر رسول د هغې د درجې نه فایده اخیستل پکار و، لیکن دې خلکو د دې پیغمبرانو خبرې ونه منلې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دغه پیغمبران دی غوره کړي، غوروالی ورکړی دی مونږ بعضې د دوی ته په بعضې نورو. منهم من کلم الله، بعضې د دې نه چې الله ورسره خبرې کړي دي. ورفع بعضهم درجات، اوچت کړي دي بعضې نورو لره، بعضې د دوی نه په درجو سره، په ډېرو درجو سره الله پیغمبران غوره کړي دي، بعضو سره خبرې کړي دي. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړي موږ عیسی زوی د مریم ته ښکاره معجزې. وأیدناه بروح القدس، او مضبوط کړی موږ هغه لره په روح پاک سره. ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم، او که چېرته غوښتلی الله نو جنګونه به نه وی کړي هغه کسانو چې وروسته د دوی نه، من بعد ما جاءتهم البینات، وروسته د هغې نه چې راغلی و هغوی ته ښکاره دلیلونه. ولکن اختلفوا، الله وی دی اختلاف وکړه په خپل منځ کې، دی له دا نه و پکار چې اختلاف یې کړی وی، اختلاف یې وکړه په پیغمبرانو باندې ایمان رانه وړو. فمنهم من آمن، نو بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان یې راوړی دی. ومنهم من کفر، او بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې کفر یې کړی دی. ولو شاء الله ما اقتتلوا، که چېرته غوښتلی الله نو جنګونه به نه وی کړي دوی. ولکن الله یفعل ما یرید، لیکن الله کوي هغه څه چې وی غواړي. دا د الله حکمت و په دې خبره کې، او یو قسم امتحان و په دې خلکو باندې. اوس الله د دې ځای نه د امت تربیت په یو بل حکم سره کوي چې هغه د الله په لاره کې مال لګول دي، ځکه چې په دې سره د ملک اقتصاد جوړیږي مال لګولو سره، او نور آداب او شرطونه د دې بیانوي. دلته یو نفلي صدقه ده او بل فرضي، دا ټول د دې نه مراد دي، ټولو ته شامل. برابر خبره ده که هغه پیسې او یا فصلونه پیداواري، لکه د ځمکې نه چې کوم راځي، یا حیوانات دي، ځمکه چې هر څه، دا ټولو ته شامل دي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرج کوئ د هغه مال نه چې موږ درکړی دی تاسو ته. من قبل ان یأتي یوم، مخکې د دې نه چې رابه شي یوه ورځ. یوم نه مراد کومه ورځ ده؟ قیامت ورځ به راشي، قیامت ورځ څه ده؟ به راشي. او یا دا ده چې د مرګ ورځ، ځکه حدیث کې راځي چې څوک مړ شو فقط قامت قیامته، دقه قیامت دی که نه. بعضې خلک انتظار کوي قیامت به کله یو نښې راښکاره شوي دي که نه دي، یو غټې دي، یو وړې دي، تفصیلونه پکې کوي. هلکه چې مړ شوې خو ستا باندې خو قیامت راغی که نه، تا باندې خو قیامت جوړ شو، ته د خپل مرګ دپاره تیاری وکړه. او مرګ داسې میلمه دی چې بې ټیمه ستا دروازه ټکوي، هر وخت راتلی شي. مرګ داسې نه دی چې په معلوم وخت به تا ته راځي او تا ته به اندازه لګي،
هر وخت ستا دروازه ټکولی شي. هغه ورځ باندې څه کېږي؟ الله وایي لا بیع فیه ولا خلة، چې نشته دی خرڅول او نه اغستل شته په دغه ورځ باندې، او نه دوستي شته دی په دغه ورځ باندې، ولا شفاعة، او نه سپارش کار ورکوي د چا، هیڅ سپارش د چا کار نه ورکوي. والکافرون هم الظالمون، او کافران هم دی ظالمان دي. الله لا اله الا هو الحي القيوم، دیتا آیت الکرسی وی. او په حدیثو کې د دې آیت ډیر فضیلت راغلی دی، د دې آیت ډیر فضیلت حدیث کې راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د فرض منځ نه وروسته آیت الکرسی ولوسته نو د دې او د جنت په منځ کې به صرف مرګ مانع، یعنی چې مرګ راشي دا به ډایرکټ جنت ته وردننه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب نه تپوس کړی، ورته ویلي بهترین آیات کوم یو دی په قرآن کې؟ او ورته یا رسول الله ما له نه راځي. بیا یې د تپوس وکړه، ورته ویلي آیت الکرسی. ورته ویلي ابو المنذر وایي دا علم دی مبارک شه، دا خبره تا د چا وښوده؟ دې ته د قرآن پوهې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم علم ویلی دی، دا بهترین علم دی، بهترین. په دې دا آیت چې دی د قرآن کریم آیتونو کې دی ته سردار وایي، سردار آیتونو سردار دی. او په دې کې د الله عز وجل 25 نومونه او صفتونه تقریبا ذکر شوي دي. مخکې آیتونو سره د دې مناسبت دا دی چې ای خلکو تاسو انفاق وکړئ. مخکې وویل که نه انفاق مسله د دې کلمې د توحید دپاره چې دا ستاسو په زړه کې واقع شي، دا کلمه ستاسو په زړه کې واقع شي، او د مال محبت ستاسو د زړه نه وځي، د کلمې سره ستاسو د زړه نه د مال محبت وځي. او دارنګه د دې کلمې د خورولو لپاره څه وکړئ؟ انفاق پکار دی چې دا کلمه خوره شي. او دغه شانته مخکې وي چې کافر ظالمان دي. ولې ظالمان دي؟ د دې کلمې نه انکار کوي، د دې کلمې نه څه کوي؟ انکار کوي. الله الله چې دی لا اله الا هو، نشته لایق د بندګۍ سوا د هغه نه، الحي ژوندی دی همیشه، القیوم نظام چلونکی دی، همیشه ژوندی دی. همیشه چې ژوندی پاتې کېږي هغه څوک دی؟ صرف یو الله دی. او د هر شي تدبیر کوي الله عز وجل. او په الله باندې مرګ نه راځي، مرګ په الله باندې نه راځي. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه رانیسي هغه لره پرکالي او نه خوب. سینه په الله باندې خوب نه راځي، نه پرې پرکالي راځي، ځکه چې هغه د نظام چلونکی دی. او یو څوک چې نظام چلوي نو د هغه د تدبیر سره دا خلاف دی چې په هغه باندې خوب راشي. خوب خو یو کمزوري ده چې دا په مخلوق باندې راځي. من ذا الذي له ما في السماوات وما في الارض، خاص دغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، څوک دی هغه شخص چې سفارش وکړي د هغه په دربار کې مګر په اجازه د هغه. من ذا الذي، اوس د الله عظمت او هیبت دې سره بیانوي. ګوره چې د الله په دربار کې هیڅوک سفارش نشي کولی، هیڅوک نشي کولی چې الله اجازت نه ورکړي، الله اجازت نه ورکړي سفارش نشي کولی. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، پوهیږي په هغه څه باندې چې مخکې د دې خلکو دي او هغه څه چې وروسته د دوی نه دي. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، او نشي راګیرولی دوی هیڅ شی، هیڅ یو شی د علم د الله نه مګر په هغه څه چې الله یې وغواړي. وسع کرسیه السماوات والارض، پراخه د کرسي د الله اسمانونو او ځمکې ته. کرسي د الله دومره لویه ده که د ټول اسمانونو او ځمکې په هغې کې واچي نو داسې به ښکاري، دومره واړه به ښکاري لکه یو بنګړی چې په صحرا کې واچي. اسمانونو او ځمکو ته څومره غټ دی. دا د کرسۍ په مقابل کې څه دي؟ لکه بنګړی چې په صحرا کې واچي پته یې لګي؟ هیڅ پته یې نه لګي. او بیا کرسۍ چې ده نو دا د عرش په نسبت بیا دومره وړه ده لکه یو بنګړی چې په صحرا کې واچي. او حدیث کې راځي ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې کرسي چې ده دا د الله د قدمونو ځای دی، او عرش د دې په اندازه باندې صرف یو الله پوهېږي. دا به دومره غټ دی، عرش به د کرسي نه غټ. ولا يؤوده حفظهما، او نه ستړی کوي هغه لره حفاظت د دې دواړو. وهو العلي العظیم، او هغه ډېر اوچت دی او ډېر لوی دی. العلي، الله د ذات په لحاظ سره هم پورته دی، اوچت دی د مرتبې په لحاظ سره.
او د زورورتیا په لحاظ سره هم الله په ټولو کائناتو باندې د پاسه عظیم. لا اکراه فی الدین، نشته د زور په دین کې. ولی؟ ځکه دین واضح دی. الله اوس دې نه وروسته دوه ډلې بیانوي. د الله تعارف خو وشو که نه؟ کوم ځای کې وشو؟ آیت الکرسي کې دا د الله تعارف شو. اوس دوه ډلې بیانوي. یو هغه ډله ده چې دا منونکي دي، او بله ډله نه منونکي، حق نه قبلونکي. منونکو ته څه وایي؟ هدایت والا. او نه منونکو ته وایي ګمراهان. او د دې دواړو صفتونه الله راوړي. دا آیت چې دی دا د انصارو باره کې نازل شوی و. یهودو د خپل بچي ورکړي، هغوی به ورله تربیت ورکړه، دین به ورته ښوده. یهود ورته کوم دین ښیي؟ یهودیت ورته ښیي، اسلام یې ښوته نه ښو. کله چې دی د مدینې نه شړل کېده دا یهود، نو دې انصار ورته وایي چې دا زموږ بچي راکړه. نو بچي سره خپل نه پرېښوده. هغه بچو د یهودو سره دومره عادت شوي وو چې هغوی نه پاتې کېدل. وایي موږ ځو، موږ د یهودو سره ځکه هغوی نه متاثره شوي وو. خپل بچي چې داسې خلکو ته پرېږدې نو بیا به څه کوې؟ بیا ترې خیر امید مه کوه چې په یورپ او په امریکې کې راغټ کړي که نه. هغه بیا تا د راځي دي ملکونو ته، سوال نه پیدا کېږي چې راشي. تربیت د بچو په کار دی صحیح طریقې سره. الله دا آیتونه نازل کړي چې ګوره به څه پرېږدې، په دین کې زور نشته. یو سړی دین قبلوي، دین واضحه دی، ضرورت شته چاته؟ نه، نشته. زور خبره خو نه ده که نه. او که په خپله خوښه پاتې کېږي پاتې دي شي، که نه پاتې کېږي ځي دي ورسره. لا اکراه فی الدین، دین کې په چا باندې زور نشته، یعنې دین واضحه دی. بیا د دې د جهاد د آیتونو سره ټکراو نشته. بعضې خلک وایي چې دین کې زور نشته دی، نو بیا تور هم نشته، جهاد هم پکې نشته، هغې سره ټکراو نشته. ځکه جهاد دې لپاره نه کېږي چې خلکو باندې زور وکړي. کوم ځای کې چې مسلمانانو فتح کړي، خلکو ته ویلي دي چې دین قبلوئ صحیح ده، که نه قبلوئ تاسو به جزیه او ټکس ورکوئ. زور یې په چا نه دی کړی چې په سر یې ورله توره ایښې ده چې خامخا به دین قبلوي. نو دې سره یې ټکراو نشته، ځکه دین واضحه دی. بعضې خلک وایي دین چې دین کې زور زبردستی نشته، او دا نشته، مسلمانانو سختی نشته، امر بالمعروف نهی عن المنکر دا نشته. نو صحیح ده، دا په کافر باندې زور نشته دی چې هغه کافر دی. یو سړی چې مسلمان شوی دی او بیا مرانې کوي، هغه سره به زور کوې که نه؟ نو دغه اشکال دې سره واضح کېږي. لا اکراه فی الدین، نشته دی زور په دین کې، ځکه دین واضح دی. قد تبین الرشد، یقینا واضح شوې ده د هدایت لار، من الغی، د ګمراهۍ نه. هدایت د ګمراهۍ نه واضح شوې ده. الله چې پیغمبران راولېږل، کتابونه رال، او هدایت او ګمراهي یو بل سره جدا کړه. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، نو څوک چې انکار وکړي د عبادت د غیر الله نه، کفر وکړي په طاغوت چې هغه عبادت د غیر الله دی. طاغوت هر هغه شي ته وایي چې د الله نه ما سوا وي. هر څوک چې دی، بت دی، انسان دی، شیطان دی، چې هر بلا ده. ویؤمن بالله، و ایمان راوړي په الله باندې. فقد استمسک بالعروة الوثقى، نو یقینا د منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطه باندې. لا انفصام لها، چې نشته ماتېدل د هغې. والله سمیع علیم، او الله اورېدونکی دی، علیم ډېر پوهه دی. عروة الوثقى څه ته وایي؟ چې ده په مضبوطه کړۍ باندې منګولې ولګولې. هغه کلمه د توحید ده، لا اله الا الله. دا صحیح ایمان دی. کله چې دا ووایي نشته معبود، یعنې کفر بالطاغوت دی، الا الله، په الله دی ایمان راوړه. دا دواړه چې پکې نه وي که نه، نو سړی نشي مسلمان کېدی. یو سړی به وایي چې زه د الله ډېره بندګي کوم، عبادت کوم، منځونه کوم، حجونه کوم، او چې کفر بالطاغوت به دې کې نه وي، غیر الله باندې دی ایمان لري، درګاهونو ته ځي، مزارونو ته ځي، د غیر الله نه امیدونه ساتي او نظرونه کوي د غیر الله دپاره، نو دا سړی مؤمن دی نه دی که نه؟ ځکه دی خو کلمه ماته کړه. اول جز د کلمې څه دی؟ اول به په دې طاغوت دی باندې به انکار کوي، غیر الله باندې کفر به کوي، او بیا به په الله باندې ایمان راوړي. اوس الله د ایمان فایدې بیانوي چې څوک په الله باندې ایمان راوړي، هغه به څه وي؟ هغه به د الله دوست وي، او د تیارو نه بیا راوباسي رڼاګانو ته، د شرک او د کفر او د بدعات نه بیا راوباسي توحید ته، یقین به وله مضبوط کي. الله ولی الذین آمنوا، الله دوست دی د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی. یخرجونهم من الظلمات الى النور، راوباسي دوی لره د تیارو نه رڼا ته.
تیارې د څه شي تیارې دي؟ د کفر دي، د شرک دي، د بدعاتو دي، د شهواتو دي، د شبهاتو دي. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی دوستان د دوی شیطانان دي. یخرجونهم من النور الى الظلمات، وباسي دوی لره د رڼا نه تیارو طرف ته. اولئک اصحاب النار، همدغه خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دوی به په دې اور کې همیشه وي. کافر دې کوم طرف ته راکاږي؟ کافر خو تا خیر خواهی نه غواړي چې تا به تا خیر خواهی غواړي، هغه دې کفر ته راکاږي، تیارو ته دې راکاږي، شرک بدعاتو ته دې راکاږي. الم تر الی الذی حاج ابراهیم، اوس د دې ځای نه وروسته دوه مثالونه الله راوړي. الله عز وجل څنګه د خپلو دوستانو شکونه او شبهات ختموي، یقین ولا مضبوطوي، او کافر خلک ګمراه خلک همدغسې حیران په شکونو کې پرېږدي. نو دا واقعه چې ده دا د ابراهیم علیه السلام واقعه ده د نمرود بادشاه سره، چې هغه سره دغه واقعه مخې ته راغلې وه. هغه د الوهیت دعوه کوله، زه اله یم. ابراهیم علیه السلام ورسره بحث مناظره شروع کړه. هغه په آخر کې دا سړی څه شو؟ ملامته شو. چې ملامته شو نو داسې ونه وایي چې زه اوس ملامته شوم اوس به حق قبول کړم، نه، الټه راولېږي د ابراهیم علیه السلام یې اور ته ګزار کړه. بیا د هغه ابراهیم علیه السلام د عراق نه فلسطین ته هجرت وکړو. الله بیا په دې خلکو باندې عذاب راوست، او عذاب کوم عذاب؟ د ماشو عذاب. ان الله بیا په دې وړوکي مخلوق سره دې تباه برباد دی چې څومره غټ متکبر وي، الله یې وړوکي مخلوق سره دا ذلیله کوي. الله پې د اسمان هم راګوزارلی شو، دا غرونه هم پې راګوزارلی شو، چغې هم پې راوستی شوې. الله داسې نه کوه. وړوکی مخلوق ماشي څه شي دی؟ هغې راوځنو د دې په دې نمرود د هغې د لاسه هلاک شو، په دې پوزه کې ورته دننه شو، او بیا چې چا څومره مضبوط ګزار په دې سر ورکوو، هغه ته وایي افرین، وایي تا اوس سم کار وکړه. هغه ماشي به هغې سره غلی شو. الله داسې عذاب دی د نمرود له ورکوه. الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه، آیا ته نه ګورې هغه کس ته چې جګړه یې کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره په باره د رب د هغه کې. ان اتاه الله الملک، په دې وجه چې ورکړې وه الله هغه ته بادشاهي. اذ قال ابراهیم ربي الذي یحیي ویمیت، کله چې ویل ابراهیم رب زما هغه دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. ابراهیم علیه السلام ورته خپل رب تعارف وکړ، زما رب ژوندي کول او مړه کول کوي. دې راولګېده. قال انا احیي و امیت، هغه وویل زم ژوندي کول کوم او مړه کول کوم. ابراهیم علیه السلام ورته بل دلیل پیش کړي. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، وویل ابراهیم علیه السلام ورته یقینا الله راولي لمر د مشرق نه، من المشرق د مشرق نه، فأتی بها من المغرب، نو تی راوله د مغرب نه. اوس تکړه شه کنه، دا کار وکړه، ځان ته اله وایي. فبهت الذي کفر، نو حیران کړی شو هغه کس چې کفر یې کړی و، غلی شو، بالکل خاموش، دلیل ورسره نه و بل. والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله لاره نه ښیي قوم ظالمانو ته. اوس دلته دې آیت کې د عزیر علیه السلام واقعه الله بیانوي. او کالذي مر على قريه، هغه سړی چې په کلي باندې ورتېر شوی و، دی د بیت المقدس په خوا کې په یو کلي باندې ورتېر شو عزیر علیه السلام، چې ویې کته د هغه کلي اوسېدونکي ټول وژل شوي وو، مړه پراته وو په دې صحرا کې، کلی یې وران شوی و. نو دلته د الله ډېر غټ قدرت په دې کې ښکاره شو، الله ډېر قادر ذات. نو ده دا وویل چې الله به دا څنګه را ژوندي کوي دا خلک. نو الله دې ته نښه وښودله، په همغه خوراک باندې هغه سورلي هغه خر چې دی پې سور و، په هغې کې ورته نښه وښودله. نو په دقه ځای کې الله دې 100 کاله مړ وساته، قدرت ورته الله وښوده. او ده سره څه خوراک هم، مفسرین وایي خوراک یې ورسره انځران، انګور ورسره، د شرابو وړه مشکیزه ورسره، وپۍ ورسره و، دا بالکل تازه پراته و. او خر هغې زره زره شوی، بیا د ده په مخ کې الله دا خر را ژوندی کړ، او غوښه یې ورته واغوسته، را ژوندی یې کړ، هډوکي وله برابر کړ، د ده مخې ته ودره. ور هغه شیونه چې کوم خرابېږي د خوراک، هغه روغ پراته، او چې کوم نه خرابېږي هغې وله زره زره کړی. چې کله راپورته شو الله دې تپوس وکوئ څومره وخت دې تېر کوئ؟ ورځ نیمه مې تېره کړه، ځکه دا د ورځې په ابتدا کې وفات شوی و. زه دا ګمان کوم چې زه ورځ نیمه مړ وم. چې کله کلي ته واپس راغی خلکو ته یې ویل زه عزیر یم،
خلکو چېرته منله 100 کاله مخکې یو سړی لاړ شي نه منله هغه ورته وویل خلکو ورته وویل عزیر ته وایي تورات یاد و تا د تورات یاد دی نو دوی ورته وایي چې ما ته تورات یاد دی خپله نوسو یې نه پېژنده چې کلي ته راغی نوسو یې نه پېژنده نوسي سپین ږیري شوي او دی هغه شانته ځوان دا ښه مزه کوي دی ځوان و بلکل دی ورته ویله چې موږ له تورات ولیکو ځکه دی نه خو تورات هغه بخت نصر وړی و که نه تورات نسخې ته سېزلې وه نو ده تورات ورله ولیک عزیر علیه السلام نو یهودو چې دا وکتلې نو دوی وایي چې عزیر خو د الله زوی دی والعیاذ بالله ځکه چې دا خو د الله دا غټ قدرت یې په ده کې ولید نو د دې وجې نه یهودو دا عقیده پیدا کړه نو دې واقعې ته الله اشاره کوي او کالذي مر على قرية ایتا نه دی لیدلی په شان د هغه کس چې تیر شو په یو کلي باندې وهي خاویة او هغه پرېوتی و على عروشها په چتونو خپلو قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها نو ویل هغه په څه طریقه به راژوندي کړي الله پس د مرګ د دې نه الله مړه کړه څنګه به یې راژوندي کړي فأماته الله 100 عام ثم بعثا پس مړو ساتو ده لره الله 100 کاله بیا یې راپورته کړه راژوندی یې کړه قال كم لبثت الله ورته وفرمایل څومره وخت یې تېر کړ قال لبثت يوما او بعض يوم نو دوی ویله چې ما خو وخت تېر کړ یو ورځ یا حصه د یو ورځې دومره لږ وخت مې تېر کړ قال بل لبثت 100 عام الله ورته وفرمایل بلکې تا وخت تېر کړی دی 100 کاله فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وګوره خپل خوراک ته او خپل څښاک ته چې نه دی خراب شوی دغه بلکل بدبویه شوی مغسې تازه پروت وانظر الى حمارك وګوره ستا خر ته چې ته په هغې باندې دلیل ونیسئ دا ته خبره واضح شي د الله د قدرت نښه تا ته واضح شي ولنجعلك آية للناس او د دې لپاره چې موږ وګرځو تا نښه خلکو لپاره وانظر الى العظام كيف ننشزها او وګوره غړډوکو ته چې څنګه خوځو موږ هغې لره ثم نكسوها لحما بیا غوندو موږ هغې ته غوښه خپل خر ته یې کتلې والله دغسې جوړو فلما تبين له نو هر کله چې ښه ښکاره شو هغه ته دا حال قال اعلم نو وی فرمایل یقینا زه پوهېږم قال اعلم هغه ویل زه پوهېږم ان الله على كل شيء قدیر چې یقینا الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی واذ قال ابراهیم اوس بل مثال الله بیانوي د نیکانو خلکو مثال بیانوي ابراهیم علیه السلام چې د مړو راژوندي کولو باندې د هغه یقین لیکن هغه ویل چې زما دا یقین نورم ډیر شي انبیا هم داسې کوشش کوي چې د هغې یقین نورم ډیر شي دا تعلق د الله سره نورم ډیر شي یو علم الیقیني خبره سړي اورېدلي او یو عین الیقیني چې په سترګو یې ویني نو دوی دغه ترقي غوښتله چې زموږ نورم ترقي وشي په ایمان کې او الله ته موږ نږدې شو چې په سترګو باندې وینو او دا ابراهیم علیه السلام د دې نمرود سره د مقابلې نه وروسته دا څه وکړه دا مطالبه وکړه د الله نه نو دې واقعې ته دې خبرې ته الله اشاره کوي وإذ قال إبراهيم کله چې ویله ابراهیم علیه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى ای رب وښیه ما ته چې ته څنګه ژوندي کې مړي یعنې په کومه طریقه باندې مړي را ژوندي کې ابراهیم علیه السلام په دې کې شک نه دی کړی قال اولم تؤمن الله ورته ویله ته ایمان نه لرې قال بلا ده ورته ویله ولې نه ایمان خو زه لرم زما خو یقین شته ایمان ولكن ليطمئن قلبي لیکن د دې لپاره چې مضبوط شي زړه زما ليطمئن قلبي زما دا ایمان ورسره نورم ډېر شي لکه ایمان کې کمې او زیاتې راځي دا راجح قول دی بعضې خلک وایي ایمان ډېرېږي کمیږي نه ایمان ډېرېږي مو کمیږي یزیدو بالطاعه کله چې د الله بندګي کې نیک عمل کې خو ایمان ډېرېږي اوسه وینقص بالمعصیه او د ګناه سره ایمان کمیږي موږ او تاسو کله په بازار کې یو داسې یو لکه درس ته چې ناست یو داسې یو لکه په مسجد کې چې یو دا فرق یې که نه د زړه هغه حالات بدلېږي دې سره ایمان ډېرېږي او کمیږي نو دوی ویل زه د دې لپاره دا کوم چې زما دا زړه مضبوط شي د ایمان مې نورم ډېر شي قال فخذ 4 من الطير وفرمایل ورته الله نو راواخله 4 د مرغانو نه
فصرهن الیک، نو بیا چکنی کا غیلرا، فصرهن ځان سره سکا مایل کو یو ځای کو بیا غا ټوکړي ټوکړي کا پرې کا چکنی کا د مرغان. نو دغه سکارو د مرغان راونیول، سرونه د ځان سره وساتل، نور چکنی کړه او په مختلفو غرونو کې واچول، په مختلفو ځایونو کې. بیا ورته الله ویل اواز ورته وکړه. د چې ورته اواز وکړه ټول را روان شو، هر یو په خپل سر پسې ونښت. الله ورته دا وښودله دا خبره. مفسرین وایي د مرغانو یو طاووس و، بله کوتره وه، او یو کارغه او چرګ و، دا څلور و. په دې کې دا خبره مشهوره ده، وایي که یو سړی غواړي چې زه یقین ته ورسم نو دا څلور صفات دي د ځان نه وباسي. چرګ کې څه دی؟ شهوت پکې دی، شهوت پکې پروت دی. او په کوتره کې غفلت دی، غفلت نه به ځان لرې کړي. او په طاووس کې ډول دی، ټوله ورځ ځان پسې نښتی سړی، دا هم د کاره سړی وباسي که چې 2-3 ګنټې ستا په میک اپ باندې لګي، نو د عبادت څه وخت به ته وزګارې. او بل کوم مرغه دی؟ کارغه. کارغه ټوله ورځ په مردارو پسې ګرځي. کوم ځای کې چې مردار وي، چې کارغان څوک ویني لکه وایي دلته چې مرداره پرته ده، نو دې پسې ګرځي. نو د حرامو نه به هم ځان ساتي، حرامو نه به هم ځان ساتي. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، بیا کېده په هر غره باندې د هغې نه څه حصه. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، بیا آواز وکړه هغې ته راځي به تا ته په منډه. واعلم ان الله عزیز حکیم، او پوه شه چې یقینا الله زورور دی، حکمتونو والا دی. اوس د دې ځای نه وروسته انفاق ته الله عام ترغیب ورکوي، ځکه د مسلمانانو اقتصاد په دې باندې برابرېږي او دا ډېر اهمیت لري د اقتصاد برابرول. الله دا د انفاق مسایل بیانوي. الله وایي په صحیح طریقې سره تجارت کوئ، د سودي نظام نه ځان وساتئ، سودونه مه کوئ، که نه نو دنیا او آخرت به هم تباه شي. او په تجارت کې به هم د اسلامي اصولو خیال ساتئ. مثل الذین، مثال د هغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل، فی سبیل الله په لار د الله کې، کمثل حبة په شان د یو دانې دی، انبتت 7 سنابل چې را زرغون کړي 7 وږي، فی کل سنبلة 100 حبة او په هر وږي کې 100 دانې. والله یضاعف لمن یشاء، الله دو جنده کوي چاله چې وغواړي. والله واسع علیم، او الله پراخه فضل والا دی او پوهه دی. د انفاق مسله ده که نه؟ مثال څنګه دی؟ د مثال وضاحت هغه دا دی، یوه دانه ده، په صحیح طریقه باندې په ځمکه کې دا دانه وکرلی شي، نو د دې دانې نه 7 وږي پیدا شي، او په هر وږي کې 100 دانې. څونه شوې؟ 200 دانې شوې. بیا چې د دې 200 دانو صحیح تربیت وشي او دا کرونده دقسې جاري وساتلی شي، دې نه به څومره خیر وري، دا به څومره ډېرېږي، څومره به ډېرېږي. نو دقسې مثال د دې دی. الله په دې کې نیک اعمالو ته ترغیب ورکوي. اوس الله دی آیات کې د انفاق شرطونه بیانوي چې انفاق به کله قبلیږي. دا خرچ مال چې لګي د الله په لار کې، هله به قبلیږي چې ته به اثباتنې نه کوې، وروسته پسې ضرر چاله نه ورکړې، 2 روپۍ دې چاله نه ورکړې، ټوله دنیا یې خبر کړي، داسې کار به نه کوې. وره صدقه دې وکړه، پټه یې کوه، پټه یې کوه چې الله یې دې نه قبوله کړي. انفاق او صدقه هله قبلیږي چې اثباتنه پسې وروسته نه وي، ځکه ته خو هغه سړی ذلیله کوې که نه؟ یو سړي څه ورکړه او بیا خلک ته دنیا ته خبر کړي، کلي ته خبر کړي، خو تا ذلیله کړه، په شرمونو دې وشرمو، او خپل ځان په دې کې سړی اوچت ګڼي چې لکه زه داسې یم چې باتورې ما خلکو باندې صدقې کوم. دې دپاره صدقې څوک نه کوي. الذین ينفقون اموالهم، هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل، فی سبیل الله په لار د الله کې، ثم لا یتبعون، بیا نه ورپسې کوي ما انفقو، هغه چې دی خرج کړي دي، منن زباتنه، ولا اذى، او نه ضرر ورکول چاته. خبرو باندې ضرر هغه ته رسېږي که نه، چې ته خبرې وکړې یو بل ته ووایې او هغې هغه ته ورسوي. لهم اجرهم عند ربهم، د دې دپاره اجر دی د په نزد د رب په نزد د رب د دوی. ولا خوف علیهم، او نه به یېره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او ده به دې غمجن شي. اوس په دې آیت کې الله د مال او د انفاق د نشوالي په وخت کې
دا خبر بیانوي چې ګوره په دې وخت کې اخلاق اختیار کړي چې اوس یو سړی راغی سوال یې دنه وکړو او تا سره پیسې نشته داسې نه چې دا سړی ته وشړی دا سوالګیر سړی مه ښایسته خبره ورته وکړه د اخلاقو مطابق جواب ورکړه جواب یې او که داسې نه یې هغه مبالغه وکړي په سوال کې او ډېر اصرار وکړي لکه دا بعضې کسان نه ځي دنه خیر دی هغه معاف کړه څه ورته مه ووایه ځکه چې دا نیکه وینا دا هم صدقه ده که دا هم یو صدقه ده قول معروف نیک وینا ومغفرة او بخنه خیر دا غوره ده من صدقة د هغې صدقې نه یتبعها اذا چې ورپسې د هغې پسې ضرر یو سړی دی چې ته ښه پیسې موله ورکړي خرچه م پې وکړي پیسې دې لاک 2 لکه روپۍ ولګولې او وروسته پسې خبرې اثباتنې دې وکړئ هغه لاک 2 لکه روپۍ سینې ویوړئ هغه دې خفه کړو که نه اثباتنې دې وکړئ هغه سړی دې ځان نه څه کړو خفه دی هغې نه چې دې څه ورکړي نه وی خوشحاله به وی دنه خو چې ور دې کړي نو نه دې هغه صدقه قبول شو نه دې دا سړی خوشحاله کړه بلکې هغه دې الټه خفه کړو ستومانه دې که ضرر دې ورته ورسو دا بعضې خلک په دې خبرو نه پوهېږي صدقه وکړي بیا دنیا ته خبروي دنیا چې نه خبر کړي سات پې نه تېرېږي دا کار نه وي پکار الله وایي هسې نیکه وینا سړي ته وکړه هېڅ هم چاله مه ورکوه هېڅ چاله مه ورکوه ښه خبره ورته وکړه والله غني حلیم او الله بی حاجت دے صبرناک دے اوس دی آیت کې الله عز وجل فرمایي چې کله صدقه سړی وکړي ثباتنه او ضرر هغې پسې کړي وروسته نو دا داسې برباد ده دا صدقه لکه یو کاڼی چې په هغې باندې خاوره پرته یو تیز باران په هغې باندې راشي او دا کاڼی بلکل صفا کړي چې هېڅ دوړه په دې کاڼي پاتې نه شي نو دقسې دا صدقه هم ده چې صدقه دې وکړه او بیا دې زبادنې شروع کړي نو دقسې به دې دا اجر به دې ختم شي او دا د ریاکار یو مثال الله ذکر کوي ریاکار چې هغه سړی څه کوي پیسې ورکوي خلکو له خرچې کوي نو څه دپاره کوي ځان ښودنې دپاره تاسو نن سبا د ټاکران دغې لیدلي چې که نه صدقې والا چا له یو څه ورکوي یو ټیک ټاک راله جوړ کړه یې ورته ویډیو کیمرې ورته لګولي نو دا څه دي دا ټول ضرر ورکوونکي مسلمانان له ضرر ورکوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو لا تبطلوا صدقاتکم مه بربادوئ صدقې خپلې بالمن والاذى په ثباتنې او ضرر ورکولو سره چې سړي ضرر ورکوي ثباتنه دې وکړه خو صدقه دې برباده شو کالذي ينفق ماله رئاء الناس دا پشان دا هغه چا دی چې خرج کوي مال خپل دپاره د ښودنې د خلکو یو سړی چې د خلکو د ښودنې دپاره څه کوي مال خرج کوي الله د هغې مثال بیانوي ولا يؤمن بالله واليوم الآخر او ایمان نه لري دی په الله باندې په ورځ وروستنۍ د آخرت فمثله كمثل صفوان عليه تراب مثال د ده په شان د یو اوار کاڼي دی صفوان هغه اوار کاڼي ته وایي عليه تراب چې په هغې باندې خاوري فاصابه وابل نو ورسیږي هغه ته تیز باران فترکه صلدا نو پرېږدي هغې لره صفا لا يقدرون على شيء مما كسبوا قادر بنشي دوی په هیڅ یو شي د ثواب باندې د هغې عملونو نه چې دوی کړي دي والله لا يهدي القوم الكافرين والله هدایت نه کوي قوم کافرو ته داسې به ول الله دا صدقه او د خیرات برباد کړي لکه څنګه چې دا کاڼی داسې اوار پاتې شي مثال واضح شو مختصر یې وایو که نه زمونږ تفسیر او ترجمه خو مختصر ده دومره ده چې صرف مثال آیات پې واضح شي او نور موږ سره وخت کم دی د دې وجې نه موږ به اختصار کوو انشاءالله ومثل الذین ينفقون اموالهم اوس الله د دې برعکس مثال ذکر کوي د مخکني شخص برعکس مثال اوس دلته نیکان خلک ذکر کوي چې نیکان خلک مال لګوي دا نیکان خلک دا په 2 قسمه دي چې بعضې په دې کې ټول مال لګوي ډېر مال لګوي د الله په لاره کې او بعضې لږ مال لګوي او د دې مثالونو وضاحت هغه دا دی تشریح چې یو باغ دی او دا باغ په اوچته ډیرۍ باندې دی تیز باران په دې باغ باندې راغی نو چې باران راشي خو میوه مې سره دوچندې شي که نه بیا فصل ډېر ښایسته ورکوي میوې کوي دا باغ او که چېرته دې باغ ته تیز باران ونه رسیږي نو معمولي پرخ هم چې راوورېږي
نو دا ولې کافي دی دې باغ له، ځکه دا ډېر ښایسته ځای باندې دی دغه باغ. نو دغه شانته کوم انسان چې ډېره نفقه کوي نو د هغه نفقه مشابه ده د چا سره؟ د دغه باغ سره چې دا ډېره فایده ورکوي، ځکه ډېره نفقه کوي که نه، او که لږه نفقه کوي نو دا هم د هغې دپاره کافي دی چې الله دې وبخي او الله دله اجر ورکړي. نو الله دوچندکوي ده میوې د دې باغ په دې ډېر باران سره. ومثل الذین، او مثال د هغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل، اموالهم ابتغاء مرضات الله، مالونه خپل د پاره د طلب کولو د رضا د الله، وتثبیتا من انفسهم، او د پاره د مضبوطولو د نفسونو خپلو. تثبیت یعنی د صدقه چې د انفاق دا څه کوي؟ دی مضبوطوي د نفس د مضبوطوالي د وجې نه څه کوي؟ دی انفاق کوي. دا حال واقع شوی دی، د دې نفسونه مضبوط دي نو ځکه دا انفاق کوي. او یا دا دی چې دا نتیجه ده چې د انفاق د څه لپاره کوي؟ دې دپاره چې د دې د نفسونه مضبوط شي، د دې دپاره انفاق کوي. تثبیتا من انفسهم دا معنی ده. کمثل جنة، پشان د مثال د یو باغ دی، بربوة اصابها وابل، چې په اوچت ځای باندې یعنی نرم او یو سربز مکه ده چې په هغې باندې دا باغ اصابها وابل، چې ورسېږي هغې ته تیز باران، ډېر باران ورته ورسېږي. فآتت اکلها ضعفین، نو ورکوي میوې خپلې دوچنده. فإن لم يصبها وابل، که چېرته ونه رسېږي هغې ته تیز باران، فطل، نو کافي ده د هغې دپاره څه؟ پرخه او شبنم. والله بما تعملون بصیر، او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. الله لیني ستاسو اعمال، د څه وجې نه کې؟ د څه دپاره یې کې؟ الله به د هغې مطابق انسان له اجر ورکوي. اوس الله دې آیت کې د ریاکار د صدقې او د عمل خبره ذکر کوي چې یو سړی دی په خپل عملونو باندې، په صدقو باندې ریا کوي. نو الله وایي دا به د قیامت په ورځ هم هلاک شي. هغه ورځ باندې چې دی او د ډېر سخت محتاج دی اعمالو ته. او د دې سړي مثال الله ذکر کړی دی، یو سړی دی چې د هغې باغ او د هغې بچي ده ته هېڅ فایده نشي ورکولی، او دا سړی خپله بوډا شوی دی، او یو تیز باد او سیلۍ راله دا باغ یې ورله ختم کړي. د دې سړي چې داسې باد دی چې په هغې کې اور هم دی، نو د باد سره چې اور ملګری شي دا باغ ورله وسیږي. نو په داسې حال کې دا باغ د دې سړي نه لاړی چې دی او د ډېر سخت محتاج دی، بوډا دی. نو دقسې به الله د دې سړي دا صدقې هم ختمې کړي. الله ګوره څومره واضح مثالونه بیان کړي. ګوره چې صدقه کې دا پټه کوه او د الله د رضا دپاره یې کوه، ریاکاري به په دې کې نه کوي. ایود احدکم، آیا خوښوي یو کس په تاسو کې ان تکون له جنة، چې د هغې دپاره باغ، من نخیل و اعناب، د کجورو او انګورونه، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه، له فیها من کل الثمرات، د هغه دپاره په هغې کې هر قسم میوې، د هر قسم میوونه په هغې کې موجودي. واصابه الکبر، او رسېدلی دغې ته بوډاوالی، سړی بوډا شوی هم دی. وله ذریة ضعفاء، او د هغه دپاره بچي کمزوري. فاصابها اعصار، نو ورسېږي هغه ته تیزه هوا، فیه نار، چې په هغې کې ورمي. فاحترقت، نو وسېږي هغه باغ لره، دا سیلۍ او دا اور پرې راشي دا باغ ورله وسېږي. دقسې د دغې صدقې مثال. کذلک یبین الله، هم دغه شانته بیانوي الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، ستاسو دپاره آیتونه او مثالونه، الله خپلې نښې مثالونه بیانوي تاسو ته، دې دپاره چې تاسو فکر وکئ، د سوچ او فکر نه کار واخلئ. اوس دې آیات کې الله په انفاق او خرچ کولو باندې امر کوي. دو قسمه انفاق دی. یو هغه انفاق دی چې هغه مال چې هغه د ځمکې نه راوتي، لکه فصلونه شو ځمکې نه راوځي، په دې کې انفاق. دویم د تجارت مالونه دي، د تجارت په مالونو کې انفاق کول، چې دې کې یو نفلي انفاق دی او بل فرضي، لکه مثلا زکاتونه شو دا فرض دی، دا ټول په دې کې داخل دي. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم،
خرج کوي د پاک هغه مالونو نه چې تاسو ګټلې دی. ومما اخرجنا لكم من الارض، او د هغې نه چې موږ راایستې دی ستاسو دپاره د ځمکې نه. یو دا دی چې خپل لاس باندې د مال وګټه هغه خرج، یا دا دی چې الله د دې ځمکې نه فصلونه کم راوباسي، میوې راوباسي، دا خرج کوي د الله په لاره کې. ولا تیمموا الخبیث منه، او قصد مه کوئ د ردي مال، د دغه مال نه تنفقون چې تاسو خرج کړی دی، ولستم بآخذیه، حالانکې نه تاسو اغوستونکي هغې لره، په خپل حق کې دغه مال تاسو نه اخلئ. داسې مال مه خرج کوئ چې اوس ته خپله د ځان لپاره نه غواړئ. الا ان تغمضوا فيه، مگر که سترګې پټې کړي تاسو په هغې کې، سترګې پټې کوي سړي نه مال واخلي، جدا خبره ده. خو چې خپل ځان دپاره کم مال نه اخلي، ورته داسې مال مه خرج کوئ. واعلموا پوه شئ ان الله غني حمید، یقینا الله بې حاجته دی، ضرورت نشته ستاسو مالونو ته. خرج کوئ او که نه کوئ، څنګه مال لګي او نه لګي، ستا خپله فایده ده. حمیدون ستایلی شوی دی. اوس دې آیت کې د انفاق پرېښودلو ضررونه الله بیانوي، او د انفاق فایدې، انفاق ته ترغیب ورکوي. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یېروي تاسو د فقر نه، د ولږې نه. ویأمرکم بالفحشاء، او امر کوي تاسو ته په بې حیایۍ باندې. والله یعدکم مغفرة منه وفضلا، او الله وعده کوي تاسو سره د بخنې د خپل طرف نه، وفضلا او د مهربانۍ. والله واسع علیم، او الله پراخه دی او پوهه ذات دی. یؤتی الحکمة من یشاء، اوس الله د قرآن د زده کړې طرف ته ترغیب ورکوي چې ګوره دا قرآن یاد کړئ. مال ښه شی دی، مال ښه دی، ګوره چې د دې په څنګ کې د نه د الله کتاب پاتې نه شي. پیسې ګټل ریال ښه شی دی، کار کول سعودي ته راتلل دا ښه شی دی، خو درس کې کېناستل دا د نه هیر نه شي. ته به چېرته درس یادوې؟ ته درس ته نه کښېنې، درس ته نه راځې، قرآن ته نه کښېنې، د علماو درسونو ته نه کښېنې، کوم ځای ته به تاله به څوک راځي کوم ځای ته؟ او دا هم د الله ډېر غټ فضل دی که نه موږ تاسو باندې، چې موږ تاسو له په دې ملک کې الله داسې مکتبونه را کړي دي چې هغې په هره ژبه کې داعي تا ته تیاروي. هرې ژبې والا ته داعي تیار دی چې زه تیار یم، زه تا ته قرآن او حدیث ښیم. دا څومره د الله غټ فضل او احسان دی په موږ تاسو. په خپله ژبه کې یو سړی زه په عربي نه پوهېږم، په پښتو خو پوهېږي که نه، درس موږ پښتو کې کوو که عربي کې کوو. نو په کار دا دی چې داسې درسونو نه څوک پاتې نه شي، حاضري وکړي ورته. نو ترغیب الله قرآن ته ورکوي چې ګوره دنیا خبرې وشوي، دنیا دا ښه شی دی، خو قرآن کریم دا د نه پاتې نه شي. یؤتی الحکمة من یشاء، ورکوي پوهې د قرآن الله چې چاته وغواړي. ومن یؤت الحکمة، حکمت څه ته وایي؟ حکمت وایي پوهې ته ویلی شي، علم، مضبوط علم، او بیا په هغې باندې عمل کول، دې ته حکمت وایي چې په دین باندې یو سړی پوه شي. ومن یؤت الحکمة، او چاله چې ورکړی شوه پویا په قرآن باندې، فقد اوتی خیرا کثیرا، نو یقینا هغه له ورکړی شو ډېر خیره. څومره د سعادت خبره ده زموږ ستاسو دپاره چې موږ تاسو د الله په توفیق سره دا دوره سرته ورسوو ان شاء الله تعالی. او د قرآن کریم په دې آیتونو باندې ورتیر شو، په ټول قرآن کریم باندې. دا څومره د سعادت او نیکبختۍ خبره ده چې موږ الله موږ له په قرآن باندې پوهه راکړي، موږ ترجمه یې زده کړو، قرآن په آیتونو باندې ځان پوهه کړو. دا الله ویلي دي، زه نه وایم. فقد الله وایي څه شی دی؟ فقد اوتی خیرا کثیرا، الله دې له ډېر زیات خیر وله ورکړ، ډېر خیر الله دې ته ویلی دی. او الله دې موږ او تاسو ته دا را نصیب کړي. وما یذکر الا اولو الالباب، او نصیحت نه اخلي مګر د صفا عقلونو والا خلک چې عقل ورسره دی، هغې ته مثال بیان کړي، خبره ورته وکړي نو پوه شي. یو سړي سره چې عقل نشته دی نو هغه به څنګه پوه کړي؟ اوس الله د صدقو دو قسمونه بیانوي چې یو واجب صدقه ده، یعنی نظري صدقه ده چې هغه نظر سړی وکړي، او بله نفلي صدقه ده. نظر څه ته وایي؟ یو سړی په ځان باندې لازمه کړي، دا اوس نظر شو که نه، په ځان باندې لازمه منښت ده چې ورته وایي. ځان باندې لازمه کړي چې زه به د الله د رضا لپاره دومره مال ورکوم. دا مال ورکول بیا په ده باندې فرض شو. د مؤمنانو صفت هم دا دی چې بیا به دا نظر پوره کوي، او د غیر الله په نسبت باندې به نظر نه کوي. ګوره دا شرک دی، شرک دی، کفر دی، د غیر الله په نوم باندې نظر کول.
نظر د الله په نوم باندې کول دا نیک عمل دی. نیک به نظر په دوه قسمه دی. یو نظر دی په ګناه کې، د ګناه نظر، لکه زه به دی پلاني دغه چې دی بابا ته دې له به دومره مال ورکوم، یا چې دی پلاني زیارت ته به زه ګډ بوزم په دې ورځ باندې، ځکه هلته پروګرام او یا شرکي چې کوم کفري نظرونه دي یا د ګناه نظري چې زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، دا څه دی؟ دا ماتول پکار دی. د قسم کفاره به ورکې او دا نظر به څه کې ماتې وي، دا نظر پوره کول نشته. دویم د نیک کار نظر دی، هغه د دې وجې نه چې یو سړی په الله ته ځان نږدې کړي، نو دا نظر پوره کول بیا څه دي؟ لازم دي، پوره کول لازم دي. وما انفقتم من نفقة، او هغه چې تاسو خرچ کوئ، څه خرچ، څه خرچه، او نذرتم من نذر، یا نذر کوئ، منخته کوئ، څه نذر منخته، فإن الله يعلمه، یقینا الله پوهه دی په هغې باندې. وما للظالمين من انصار، او نشته دی ظالمانو لپاره څوک مددګار. هرڅه الله ته پته لګي که نظر کې او که څه کې نفقه ورکې د الله په لاره کې. اوس دې آیتونو کې الله د صدقې نور دوه قسمونه بیانوي، یو ښکاره صدقه ده، بله پټه صدقه ده. او انفاق او صدقې ورکولو طرف ته تیزي ورکوي الله، ځکه صحابه کرامو دا تپوس کړی چې کومه صدقه بهتر ده، ښکاره صدقه که پټه؟ نو د آیات نازل شو چې دواړه جایز دي. او بیا مفسرین وایي چې ښکاره صدقه ورکول یعنی زکات ورکول ښکاره پکار دی، ورکول دواړه شي. دغه د دې وجې نه چې خلکو ته ترغیب میلاو شي چې غریبانانو مسکینانو له زکاتونه ورکړي. او پټه صدقه هغه نفلي صدقه بې پټه ورکول دا بهتر دي چې سړی پکې د ریا نه بچ. نو دا خبر الله عز وجل ذکر کوي دلته، ان تبدوا الصدقات فنعما هي، تاسو ښکاره ورکوئ صدقې نو ښه دی دغه. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، او که تاسو یې پټې ورکوئ او ورکوئ هغه فقیرانو ته، نو دا هم غوره دی ستاسو دپاره. ويكفر عنكم من سیئاتکم، او وبرجوي الله ستاسو نه ستاسو ګناهونه. دې سره الله ګناهونه د انسان ختموي، رجوي ورسره، غمونه ترې لرې کوي. والله بما تعملون، او الله په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ خبیر، خبردار دی. اوس الله وایي په دې آیت کې چې دا نفلي صدقه دا مشرکانو له هم ورکولی شي. نفلي صدقې څه دی؟ مشرکانو له هم څه کې ورکولی شي، خو زکات څه دی؟ نشي ورکولی. لیس علیک هداهم، نشته په تا باندې په سمه لار روانول د دوی یا په سمه راوستل د دې مشرکانو. ولکن الله یهدي من یشاء، لیکن الله په سمه لار روانوي هغه څوک چې وی غواړي الله. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، او هغه څه مال چې تاسو یې لګوئ د مال نه، نو ستاسو د ځانونو دپاره دی، یعنې ستاسو ګټه د په هغې کې خپل ځان دپاره یې لګئ. الله ته ضرورت شته زموږ صدقو ته؟ هېڅ ضرورت یې ورته نشته. زموږ عبادت ته د الله ضرورت شته؟ هېڅ ضرورت یې ورته نشته. ستاسو د ځان ستاسو فایده ده په هغې کې. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، او تاسو خرچ نه کوئ مګر دپاره د لټولو د مخ د الله. وجه الله یعنې تاسو مال نه لګوئ. دې کې اشاره دې خبرې ده کوي چې مؤمن سړی ګوره دا به مال نه لګوي مګر هغه ځای کې د الله رضا وي. په ډمو باندې او په ګډاګانو په ډانسونو باندې به پیسې نه شیندي، دا مسلمان صفت نه دی. مسلمان صفت څه دی؟ چې مال لګوي د الله د رضا لپاره به لګوي، دا د مسلمان صفت. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، د الله د مخ دپاره. تاسو ویل د الله د مخ دپاره لګول دي. وجه د الله مخ ته وایي، او مخ د الله شته دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب، د هغې کیفیت الله ته دی. او یا دا دی چې بعض مفسرین وایي چې رضا د الله ته مراد ده، نو دا هم جایز توجیه ده. یعنې د الله د رضا دپاره، د الله د مخ دپاره، یعنې د الله د رضا دپاره تاسو لګوئ. هر کار چې کوې د الله دپاره یې کوه. چا له هم صدقه ورکوې، چا سره ښه کې، الله دپاره یې کوه. بې امید مه ساته. دا بعضې خلک وایي مړه بیا په دې باندې دا احسان وایي بې نه معلومي. هلکه ته احسان دپاره کې، که نه ته د الله رضا دپاره کې.
وما تنفقوا من خير او هغه چې تاسو خرج کوئ د مال نه یوفى الیکم نو پورا بدر کولی شي تاسو ته څه شی بدر کولی شي اجر د هغې بدر کولی شي وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نشي کېدی. اوس الله عز وجل د انفاق مصرف بیانوي چې دا به چاله ورکې ده مال د پیسې به چاله ورکې نو فرمایي چې هغه فقیرانو له به ورکې چې دا صفتونه په دې کې موجود دي. طالبانو د علم طالبانو له به ورکې لکه اصحاب صفا چې د دنیا هغې په یو طرف کې او د دین طلب او علم هغې د دنیا نه مصروف کړي دي بند کړي دي ځکه د الله په لار کې وتي نو دوی له دا صدقې ورکولی شي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله د پاره د فقیرانو هغه کسان چې بند کړی شوي دي په لار د الله کې لا يستطيعون ضربا في الارض چې دوی طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ګمان کوي په دې باندې نه خبره انسان د مالدارانو د وجې د ځان پاک ساتلو نه د سوال نه او د حرامو نه. جاهل څه ته وایي؟ دې کې اشاره ده چې یو سړی چې د خلکو د حال نه ځان نه خبرې دا جاهل دی نه خبره دی ځان به خبرې لږ د خلکو نه ځان به پوه کې خاص کر به ګور کې کشران دي د نه یا د سره یتیمانان دي بسې رانیسي به کله ناکله ورته څه حالات دي وخت څنګه تېرېږي او څه ضرورت خو به دې نه وي او ما ته پته ده چې څه ضرورت خو دې شته زړه کې دې څه دي خو ما ته نه وی داسې به لږ رانیسي طریقې سره لکه ځان نه جاهل نه جوړی الله وایي دا جاهل یې درته ویلی. بعضې خلک چې دی هغه تا نه پیسې نه غواړي څو پورې چې تا نه یې ورکړي او بعضې خلک هغه داسې وي چې هغه ځان ساتي د حرامو نه ته به ګمان کې په دې باندې چې دا به سم کروڑپتی مالداره وي لکه سپینې کپړې او ښه ښایسته لباس او هغه به څه وي هغې په جب کې به ټنګم نه نو دا د دې نه به ځان خبرې ده داسې خلکو چې کوم سړی محتاجه دی هغه ته به پیسې رسوي. تعریفهم بسیماهم نو ته به پیژنې دوی لره په نښو نښانو د دوی نښې نښانې دا دي چې هغې د چا نه سوال نه کوي بل دا چې خشوع عاجزي پکې پرته وي داسې خلکو کې او دغه شانته رنګونه به یې زیړي عبادتونه ډېر کوي او د دې ضرورتونه به نه پوره کېږي ضرورتونه د داسې خلکو ډېري ځکه قرضونه یې پې مسلې ورته تا نه خو غواړي نه خو مسلې دې ورته پیسې نشته ورسره نو ځان به دې خبرې لا يسألون الناس الحافه دی سوال نه کوي د خلکو نه په نښتلو سره یعنې سخت سوال له چا نه کوي. الحاف څه ته وایي لکه دا کمبله سړی په ځان وایي چې دې ته لحاف وایي که نه عربان دقسې سړي پسې پیوسته شي ونښلي نو داسې دوی د چا نه داسې سوال نه کوي چې پسې ونښلي. وما تنفقوا او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر څه غوره شی فإن الله به علیم یقینا الله په هغه باندې پوهه دی. الذین ينفقون اموالهم دې ځای کې اوس الله بله خبره ذکر کوي چې صدقې ورکول ښکاره او پټ دا جایز دي او دا د علي رضی الله په باره کې د آیات نازل شوی چې د هغه سره 4 روپۍ وي نو یوې د ورځې ورکړه یوې د شپې ورکړه یوې ښکاره ورکړه او بلې پټه ورکړه. څو صورتونه شو 4 صورتونه شو یعنې د ورځې ورکه ښکاره او پټ او د شپې ورکه ښکاره او پټ نو الله عز وجل دا آیات نازل کړي او په دې کې په اهل عیال باندې خرچه کول دا هم پکې داخل دي. الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرچ کوي مالونه خپل باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا وعلانیة په پټه او په ښکاره باندې فلهم اجرهم عند ربهم نو دوی دپاره اجر د دوی دی په نزد د رب د دوی ولا خوف علیهم نه به یېره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. اوس دې آیت کې مخکې د احسان بیان وشو که نه چې هغه انفاق دی نو اوس الله دلته د ظلم بیان کوي د هغې عکس بیان ظلم دی چې ظلم څه شی دی چې هغه په سود کې دی که نه ظلم سودخور انسان دا به د قیامت په ورځ داسې راپاڅېږي لکه یو تن باندې چې څه وي پیری پې ناست جني پې ناست او ګډ وډ کړی او دا د قبر نه راپاڅي داسې به الله راپاڅي دا سړی. الذین یأکلون الربا هغه کسان چې خوري سودونه لا یقومون دوی به نه پاڅېږي د قبرونو نه
الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مگر لکه چې پاڅېږي هغه کس چې ګډوډ کړی وي هغه لره شیطان د وجې د لیونتوب نه یا د نښتلو نه، چې دا شیطان په دې پسې نښتی دی مسه کړی. ذلك بأنهم قالوا، دا په دې وجه باندې چې دوی ویله انما البيع مثل الربا، یقینا دا بیع چې دا سوداګري اغستل خرڅول دا پشان د سود دي. ګوره الله دلته سود حرام کړ، ځکه دی به څه ویله؟ دی ویل چې دا خو بیع او اغستل خرڅول دا خو سود دی. یو شی په 10 روپۍ والی وکړو، شل یې خرڅ کړه، نو همغه شی شو که نه، ګټه دې پکې وکړه که. الله وایي نه، سوداګري دا جدا شی دی، دې کې فرق دی، هغې کې زیادت دی خو ظلم پکې نشته، ظلم پکې نشته. او دا چې دی په دې کې ظلم دی، الله دا حرام کړی دی، سود یې حرام کړی دی. او دا سود چې دی دا د سوداګري او د بیع او د شرا په شانته نه دی، د بیع او د شرا په شانته نه دی. الله سود حرام کړی دی. واحل الله البيع، حلال کړی دی الله سوداګري بیع، وحرم الربا، او حرام کړی دی سود لرا. فمن جاءه موعظة من ربه، نو هغه څوک چې راغی هغه ته نصیحت د رب د طرف نه، فانتهى فله ما سلف، نو منع شو وی به د ده دپاره هغه څه چې دی مخکې کړي دي یې ورکړي چاته. ما سلف مطلب څه دی؟ یو سړی دی د سود یې پرېغوست، د ده دپاره هغه ګناهونه دي چې ده مخکې کړي دي، الله به ورته هغه ګناهونه معاف کړي، ځکه سود یې پرېغوستو که نه. یا دا دی یو سړی دی د سود کاتی کړي، یو چاله مال ورکړی دی، نو دی به د دغه سړي نه د خپل اصل مال اخلي او سود به دې نه اخلي. دا نه چې ووایي چې زه بس زما اخري ځل مې دی او توبه وباسم او مال هم ترې والي او سود هم ورسره واخلي. نه، الله وایي چې توبې ویسته بیا به څه کوي؟ بیا به ترې دا سود به ترې نه اخلي. وامره الی الله، او کار د ده سپارلی شوی دی الله ته، یعنی د سود دا کار دی الله ته سپارلی دی. د سود دا کار الله یې حلالوي که حراموي؟ اوس الله حرام که خو په موږ باندې حرام دی که نه، الله ته سپارلی شوی دی او الله جایز کړی نه دی، د دې وجې نه دی په کار. ومن عاد، او څوک چې راوګرځېده واپس سود ته راوګرځېد، سود یې حلال وګڼه، دا سړی به همیشه په اور کي الله، او یې سودونه شروع کول، نو سزا د دې به جهنم دی. الله وایي الله یې په جهنم باندې سیزي، دا دومره سخته ګناه ده دا سود. فاولئک، نو دغه کسان، اصحاب النار، دا کسان د اور والا دي، هم فیها خالدون، دی به په دې اور کې همیشه یي. یمحق الله الربا ویربي الصدقات. اوس الله د سود او د صدقې فرق بیانوي. نتیجه او انجام د سود څه دی؟ هلاکت او تباهي او بربادي ده، سړی تباه کوي. او انجام د صدقې زیاتې دی، الله یې زیاتوي، برکت پکې الله اچوي. دا محق نه دی، محق دا بې برکتۍ ته وي چې د سود په وجه راځي، صدقې په وجه باندې نه راځي، صدقې په وجه نه راځي، او د سود د وجې نه مال کمیږي. او حدیث کې هم دي چې صدقه مال څه کوي؟ ډېروي، صدقه مال ډېروي، صدقې سره مال نه ختمیږي. او دو ملائکې هم سهار کې راکوزېږي، اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. یا الله هغه سړی چې خرچ کوي په خلکو باندې هغه له نور هم مال ورکړي، او چې نه کوي دا شتم ته الله واخلي. دې باندې تجربه وکړئ، تجربې خو هسې نه پکار، هسې صدقه وکړئ، ته ګوره چې الله تعالی عوض درکوي که نه کوي. والله چې په هغه ټیم درته عوض میلاویږي، او یا یو ورځ نیمه وروسته الله تعالی عوض درکوي ضرور. یمحق الله الربا، الله کمی ختمی سودنا، د سود مال لره الله ختمی. ویربي الصدقات، او ډیری صدقو لره. سودي سړي نه تپوس وکړه همیشه به جب خالی، او د سړي نه تپوس وکړه چې هغه د الله په لار کې مال لګوي، جب به همیشه ډکي، او چې لږې روپۍ ورسره یې برکت وي. او سودي انسان چې دی که نه، سودي انسان چې هر څومره مال ورسره یي دی هېڅکله نشي مړېدلی په دې مال باندې. والله لا يحب كل كفار اثیم، الله مینه نه کوي د هر ناشکره سره، او اثیم ډیر ګناهګار سره. اثیم سخت ګناهګار ته وایي. بعضې خلک بچوله چې نومونه ږدي که نه، اسیم خان، هلکه ښایسته نوم د قرآن د منځ نه مې وایي دا ټکی یې راغستی. ورته ویې لکه دا دې ولې ولې قرآن د منځ نه مې وله نوم ایښی دی، څه نوم دی؟ اسیم خان.
عظیم خان څه ته وایي؟ اثیم یعنې سخت ګناهګار، ځان پوه کول غواړي الله په کتاب. اوس دې آیتونو کې د سود باره کې الله نور قوانین بیانوي چې د سود دا ټولې طریقې چې کومې دي، چې کومې پاتې طریقې دي، هغه پرېږدئ او د الله نه یېره وکړئ، دې لپاره چې الله تاسو د عذاب نه بچي، جهنم نه بچ کړي. ان الذين آمنوا، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عملونه یې کړي دي نیک، واقاموا الصلاة، او پابندي د مانځه کړې ده، وآتوا الزکاة، او ورکړی دی زکات، لهم اجرهم عند ربهم، دې لپاره اجر دی په نزد د رب د دوی، الله به له ثواب ورکړي. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او نه به یېره په دوی باندې او نه به دوی غمجنې. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والاو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای د ایمان والاو ویرېږئ د الله نه، وذروا ما بقي من الربا، او پرېږدئ هغه چې باقي دی د سود نه، ان کنتم مؤمنین، که چېرته تاسو ایمان لرونکي. ما بقي من الربا څه دی؟ څه مطلب دی؟ هغه طریقې پرېږدئ د سود، چې کومې طریقې د سود دي. دویم دا دی چې په هغه قرضداري باندې چې ستاسو په هغې باندې سود پاتې شوی دی، هغه پرېږدئ ورته، اصل مال ترې واخلئ. وذروا ما بقي من الربا، او سود چې کوم ته پسې حسابې، هغه پسې څه که، هغه پرېږده پسې، هغه ترې مه اخله. نو دا خبر الله عز وجل بیانوي. او سود دا ډېره سخته ګناه ده، ډېره سخته ګناه. دې وجې نه ایمان او سود دا دواړه نشي جمع کېدی. سودي انسان دا د کې ایمان نه وي. د عبدالله بن مسعود زنو روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سود 3 دروازې دي، او د ټولو نه اسانه هغه دا ده لکه یو سړی راولګي او د خپلې مور سره زنا وکړي. دا څومره غټه ګناه ده، څومره غټه ګناه ده دا سود کول. دا صحیح روایت دی، صحیح مسلم کې دی، وایي الله لعنت کړی دی په سود خوړونکي باندې چې څوک سود خوري، یې د سود کاروبار کوي او یې په چا باندې خوري. کور ته چې راوړي لږ تپوس کوه که نه، سودي سړی دی، لږ معلومات کوه د څه شی را باندې خوري، کومه مرداره را باندې خوري، لږ تپوس کوه. څوک چې لیکونکی دی، رجسټر یې راغستی دی او دا لیکي رالیږي، دې به هم الله، دې باندې هم الله لعنت کړی دی. او چې څوک پکې نیغ نیغ کېږي چې زه ګواهي کوم، الله په دې ګواه باندې هم لعنت ویلی دی. نو سود ګناه کې الله ټول یو شان برابر کړي دي. هغه کاروبار جدا خبره ده، د داسې خلکو سره کاروبار کول جدا خبره ده. هغه خو تا د هغه حق درکوي چې هغه ستا دی، ستا مزدوري درکوي، حق حلال دغه درکوي، هغه جدا مسله ده. فإن لم تفعلوا، نو که چېرته تاسو دا کار ونه کړه، فأذنوا بحرب من الله، یعنې که تاسو چېرته د دې سود نه منع نه شوئ، نو بیا غوږ کېدئ ګوره د الله عذابونو ته. الله یو عظیم جنگ اعلان کوي د سودخور انسان سره، چې څوک سود نه پرېږدي، دې سره به کوم کار کولی شي؟ جنگ به ورسره کولی شي. اعلان د جنگ، لکه څنګه چې ابوبکر رضی د زکات مانعینو سره جنگ کړی و، قتال یې ورسره کړی و، نو دقسې به د سودخورو سره هم جنگ کولی شي. فإن لم تفعلوا، که چېرته تاسو دا کار ونه که، یعنې دا سود پرې نه دی، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو خبر شي په جنگ سره د طرف د الله او د رسول دغه نه. وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، او که تاسو توبه وویستله، نو یې به ستاسو دپاره سرونه د مالونو. کم توبه دې ویست، د مال سر چې کوم دی که نه، رأس المال، هغه راواخله، اصلي مال ستا چې کوم دی، او نور پرېږده. لا تظلمون، تاسو به ظلم نه کوئ، ولا تظلمون، او په تاسو باندې به هم ظلم نشي کېدی. اوس الله یو عام قانون بیانوي چې یو سړی دی، هغه قرضدار دی، قرض دی په هغه، دا به قرض دی، مال ورسره نشته دی، ته به انتظار کړې چې کله ورسره مال پیدا شو، نو څه به مال قرضداري سره پیدا شو، نو بیا به یې درکړي که نه مال. او که چېرته په دې حالات کې دا قرضدار مړ شو، قرض ختمېږي. بعضې خلک وایي چې دغه دا کم کس چې مړ شي، وایي زما قیسې هم ختمې شوې، وایي ورشه پسې که نه، هلته قبر ته پسې ورشه، مال یې دې را کړي، صحیح د قبر ته به ورشي، خو هلته بې څه حلي وي، په قبر کې بې څه حلي. الله حق معاف کېږي، خو د بنده حق خو نه معاف کېږي. نو بیا د دې سره که د دې ورثه نیکان خلي کړي، خو دا قرضونه او دا مسلې وله ختمې کړي. او که نیکان نه وي، بیا ورته دقسې وایي ورشه قبر کې پروت دی، هدیره کې تپوس دې وکړه هلته. نو بیا به د دې د میراث نه دا مال اخیستی شي، د میراث نه معاف کېږي ورته نه.
معاف کیږي. میراث چې کوم پاتې شوی د هغې نه به رالګي او د دې نه به دا قرض ورکوي. وان کان ذو عسرة او که چېرته یي تنګسۍ والا قرضدار فنظرة نو لازم دی انتظار کول هغه ته الی میسره تر وخت د مالدارۍ پورې چې مالداره شي پیسې ورسره راشي. بعضې خلک چاله قرض ورکړي بیا همیشه ورته د کور په دروازه کې ولاړي دا انتظار به ورته کوې قرض دې وله او نن سبا خو چې قرض ورکړي خو بیا لاس دې وي. وان تصدقوا خیر لکم او دا که چېرته تاسو صدقه وکئ په قرضداري باندې دا غوره ده ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ قرضدار دی او داسې دې ویلې پیسې ورسره نشته وی چې بس الله رضا لپاره دا تا ته معافي دا ښه خبره ده. الله وایي اوس الله د آخرت نه یېره بیانوي چې ګوره مرګ را روان دی تاسو به الله ته حاضرېږئ د الله نه یېره وکئ دا احکام چې کوم درته بیان شوي دي په دې باندې عمل وکئ او ګناهونه به تاسو ته څه شي پرېښودل اسان شي چې کله تاسو د الله نه ویرېږئ. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ویرېږئ د هغې ورځې نه چې واپس به کړی شي تاسو به واپس کړی شئ په هغې کې الله ته. ولې ورځ بلا د خوراک کوي څه تاسو ورځې نه ویرېږئ نه په دې ورځ چې کوم عذابونه دي د هغې نه ویرېږئ. ثم توفى كل نفس ما کسبت نو بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته بدله دا هغه عمل چې د کړی وي په دنیا کې کوم عمل کړی. وهم لا یظلمون او په دې باندې به هیڅ ظلم نشي کېدی. اوس الله دې آیات کې د عدل احکام راوړي د عدل احکام د تجارت د معاملاتو احکام د دې ذکر کېږي پکې نظام د معاملاتو دا به څنګه چلې کله جګړې پیدا نشي ځکه چې نظام صحیح نه که نه د تجارت د راکړې ورکړې د بیع شرا اکثره په دې کې جګړې مګړې پیدا کېږي. او الله دا خبره پکې کوي چې تاسو حلال تجارتونه کوئ د حرامو نه ځان ساتئ الله به حلال رزق درکړي. دې آیات ته آیت المداینه وایي. مداینه په دې کې ډېر احکام دي او غټ احکام پکې تقریبا 25 احکام پکې الله ذکر کړي دي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو معامله کوئ تاسو بدین په قرض سره الى اجل مسمى یو نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو ولیکئ هغې لره. اجل مسمى دې ته وایي دې ته بیع السلم وایي. بیع السلم څه ته وایي چې پیسې اوس ورکړي او شی او سامان تا ته وروسته میلاو شي او شی تا ته وروسته میلاو شي دا شریعت جایز کړې ده دې لپاره چې امت ته په دې کې اساني. ولیکن په حدیثو کې به دې لپاره جدا شرطونه بیان شوي دي چې ګوره وزن به معلوم اصل چې وزن معلوم نه یو بیا لانجې کوئ او بل پیمانه دا به معلوم وي مقدار دا به معلوم وي او نیټه به معلوم وي اصل چې نیټه نه یو بیا ګرځي ورکه پسې پیسې ورکړي او بیا شی نه میلاویږي درته. نو دا شرطونه دي پکې دا چې پکې بیا بیع جایز ده او اسلام دا مسائل ځکه واضح کړي دي چې دا جنگ جګړې را نشي وي. اکثره ناروا بیع چې څوک وکړي بیا جنګونه جوړ کړي یو بل سره نښتي. فاکتبوه نو ولیکئ دې لره دې قرض معامله چې کې که نه نو دا لیکلي څه دي واجب دي ځکه الله پې حکم کړی دی واجب او امر د وجوب دپاره دی که نه دې دپاره چې لانجه مانجه جوړه نه شي. او دا لیکل چې دی که نه دا په دې قرض اخیستونکي په کار دی دا څوک قرض اخلي چا نه په کار ده چې دا لیکل وکړي چې د دې قرض ورکوونکي دا زړه مطمئن شي دی څه چې ورلې که نه چا قرض درکو نو ځان سره دا لیکل ویسه مبلغ پکې ولیکه دومره مبلغ په دومره ټیم دا به زه درو اول د بیا د سخت وکړه او دا کاغذ همغه ته وسپاره دا به زړه مطمئن شي. نو دا په کار دی لیکل په کار دی. بعضې خلک لیکل نه کوي بې لانجې جوړې کړي. الله وایي دا لیکل کوئ. وليكتب بينكم كاتب بالعدل او لیکل دی وکړي او منځ تاسو کې یو لیکونکی په انصاف سره. کاتب یعنې دا لیکل به درېمګړی سړی کوي درېم سړی به رالېږي او دا لیکل به کوي د دې لپاره چې دی په یو بل باندې بدګماني را نه شي چې چا زیاتی کړی دی او چا کمی کړی دی. خو دا لیکونکی هم همداسې نه چې د یو طرف دپاره به لیکل کوي چې ځان سره راوستی چې زه تا باندې بیا پلاني ځای کې د باندې بیا خوراک کوم اوري نو بیا ځئ د هغه بل طرف ته لیکل وکړي نه داسې به هم نه کوي ګوره
او دا خبرم بګي معلومه شو چې دا لیکل کول دا فرض دی، لازم دی، علم زده کول فرض دی، دا علم سره زده کی، د دې نه بغیر نظام نه چلیږي. ولا یأبا کاتب او انکار دې نه کوي لیکونکی ان یکتب د لیکلو نه کما علمه الله لکه څنګه چې ښودنه کړې ده ده ته الله فلیکتب نو دې د لیکلو کې دا بل حکم دی چې کاتب ته کله ویلی شي لیکونکي ته چې موږ لږ لیکل وکړه نو دی به انکار نه کوي او نه به مزدوري غواړي چې ماله به مزدوري راکوئ او داسې به کوئ هغسې به کوئ ویې زه نه کوم دلې لیکل نه لیکل دې وکړي الله وایي وليملل الذي عليه الحق او بیان دې وکړي هغه سړی چې په هغه باندې حق دی وليتق الله ربه او ودېرېږي دې د الله نه چې رب د دی ولا يبخس منه شيئا او نه دې کمی دی د حق د هغې نه هېڅ شی وليملل په دې کې مسله د اقرار ده یعنې په چا باندې چې حق یي هغه به لیکونکي د اقرار کوي چې ما ګوره د پلاني ما سره دومره پیسې دي په ما یې دومره پیسې دي داسې معامله را سره کړې ده دومره میاشت نیټه پکې وه په دې وخت باندې به زه ورکوم دا خبرې به څه کوي هغه سړی چې په هغې باندې پیسې دي دا به دا اقرار کوي فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا نو که چېرته یي هغه کس چې په هغه باندې حق یعنې قرض دی د دې سړي بعقلی قمقلی او ضعیفا یہ کمزوری او لا يستطيع ان يمل یا طاقت نلري چې بیانو کی هو دا سړی په خپل بیانو کی فلیملل ولیه نو بیان یو کی وارث داغه بالعدل په انصاف سره واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواهان طلب کوي دو گواهان د سړو ستاسو نه انکه دا اوس بله مسله ذکر کوي یو سړی دی په هغه حق دی قرض دی دا ماشوم دی یا بوډا دی یا چاړه دی ناجوړه بل څه شی دی هغه نشي حاضرېدی یا بلې ژبې بدل ده نو بل څوک به د هغې په ځای باندې اقرار کوي اقرار به بل څوک کوي اقرار ضروري دی دا به ترې اخلي اقرار ما تاسو ته وایي څه شی دی د پلاني په ما باندې دومره پیسې دي په دې نیټې را کړي دي په دې نیټې رانه غواړي دا خبره وده واستشهدو ګواهان دې سره جګړې ختمي ځکه شریعت دې له اعتبار ورکړی من رجالکم دا به د سړو نه وي ماشوم به نه کافر به نه کوم یعنې ستاسو نه وي د مسلمانانو نه وي که چېرته سړي نه یې بیا به څه دوه ښځې به یي دا دوه ښځې ولې دغه کړي دي دا ښځې چې دی دا کمزوري عام طور سره خبره دې زر یېرېږي زر دې خبره یېرېږي ښځو ازنۍ ښځه دې ګواه کړي بیا ما ته څه پته ده زه ته څه خبر یم بیا به څه کوي ورسره نو دوه ښځې داسي چې د یو نه یېره شي هغه بله ورته ویې ولي هغه زه هم ناسته وم پکې نو بیا یو بل ته رایاد کړي که نه ولې ته چې هغه ناسته وي ګواهي مونږ ورکړه که نه دا معامله کېده د پلاني او د پلاني فإن لم يكونا رجلين نو که نه یي چېرته دوه سړي نو فرجل وامرأتان نو یو سړی او دوه ښځې ممن ترضون من الشهداء د هغه چا نه چې تاسو یې غوره کوئ د ګواهانو نه ان تضل احداهما که چېرته ییر کي یوه د دې دواړو نه فتذکر احداهما الاخرى نو رایاده به کړي یوه د دې نه بلې ته یو بل ته خبر رایاده کړي ولا یأبه الشهداء او انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعوه هر کله چې دی راوبللی شي دا اوس بل حکم الله بیانوي ډېر مسلمانان د دې نه نه دي خبر ډېر خلک چې دی دا ګواهي نه ورکوي ولې نه ورکوي مړه پلانې به رانه خفه شي هغه پلانې خو زما رشتهدار هغه زما ملګری او بیا به راته لانجې به راته جوړې شي او کور کې او دا به وشي ګواهي ورسره یې پټېږي ښه ورته پته دی چې د پلانې ځای چې دی دا د پلاني دی ګواهي به نه کوي دوه کسانو پې لانجې شي ښه ورته پته یې دا د دې دی یې پته یې ورته چې د پلاني د دومره پیسې ورکړي دي او زه ناستو ځان شپېلېږي که نه زه څه خبر یم ما ته پته نشته ګواهي ورکوي خو بیا دا خفه کېږي که نه نو د دې د وجې نه د ګواهي نه ورکوي الله وایي ګوره ایمان دې ته نه وایي ښه ګواهي به ورکې اگر که ستا په دې سر باندې هم ګواهي راشي هم ورکې وی نو دا د مؤمنانو صفت نه دی چې ګواهي نه ورکوي
ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله او مستړي کېږئ د دې نه چې ولیکئ تاسو قرض لره که لږ وي یا ډېر وي تر نیټې مقررې پورې، تر د هغې نیټې پورې، یعنې په دې لیکلو باندې مستومانه کېږي، ځکه دې لیکلو سره د مالونو حفاظت کېږي، جنګ جګړې ورسره ختمېږي، حقدار ته میلاویږي دې سره. ذلکم اقسط عند الله، نو دا لیکل ډېر د انصاف خبره ده په نزد الله، واقوم للشهادة او ډېره برابرونکې دا ګواهۍ لره، وادنى الا ترتابوا او ډېره نږدې ده چې تاسو به شک نه کوئ، الا ان تكون تجارة حاضرة مگر که چرته یو تجارت لاس پلاس، تدیرونها بینکم چې اړوئ راړوئ تاسو په خپل منځ کې، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، نو نشته په تاسو باندې ګناه چې ونه لیکئ تاسو هغې لره. اوس یو تجارت دی که نه، لاس کې اړی راړی، نو په دې کې څه دی که لیکل ونه کړي نو خیر دی، خو ګواهان ونیسئ، ګواهان ونیسئ. واشهدوا اذا تبایعتم او ګواهان ونیسئ کله چې تاسو خرڅول اخیستل کوئ. ولا یضار کاتب ولا شهید او ضرر دې نه ورکوي لیکونکي ته ونه ګواه ته. وان تفعلوا که چېرته تاسو دا کار وکړو فانه فسوق بكم، یقینا دا نافرماني ده پیوسته ده په تاسو پسې. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. ويعلمكم الله، تعلیم درکوي الله تاسو له. والله بكل شيء عليم، او الله په هر څه باندې پوهه دی. وان كنتم على سفر، اوس دلته الله د سفر حالات کې د سود حکم د سودا حکم بیانوي. کله تاسو سودا کوئ په حالات د سفر کې وئ او په نیټې سره سودا کوئ، کومه معامله کوئ تاسو او کاتب وغیره نه وي، نو څه وکئ تاسو د اعتماد دپاره یو ګاڼه واخلئ د یو بل نه، یعنې یو شی ترې واخله د امانت په طور باندې، ګوره دا پیسې مې درکړې دا پلانې شی ما سره ګروت دي، کله چې دې پیسې راکړې دا به ته واپس واخلې، دې ته ریحان وایي ګاڼه. وان کنتم علی سفرین، که چېرته یې تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او تاسو موند نه کئ لیکونکي لره، فریحان مقبوضه، نو ګاڼه دې وي اخیستې شوي. فان امن بعضکم بعضا، که چېرته اعتماد وکړي بعض ستاسو په بعضو باندې، اوس اعتماد یې پرې وکړه چې لکه زما په تا باندې اعتماد دی، هغه امانتګر وګڼي، صحیح ده، دا شی مې په تا باندې خرڅ کړ، تا باندې زما پوره اعتماد دی، نو داسې به نه وي چې دا به هغه به پیسې خوري، چې پیسې ونیسي او یې څه دی پیسې چې اخوا دې خوا کې خبره پټه کړي. فلیؤدي الذي اؤتمن امانته، نو ادا دي کې هغه کس چې ما اعتماد پرې کړی شوی دی امانت خپل. وليتق الله ربه، او یری دې وکړي د الله نه چې رب د دی. ولا تکتموا الشهادة، او مه پټوئ ګواهۍ لره. د دې داسې صورت دی لکه یو سړی ته ګواه کړي که نه، او بیا د هغه نه هېر شي، نو بیا به داسې نه چې ته به ځان لکه غلی کړې، بلکې د هغه دپاره به ګواهي ورکړي، ګواهي به ورکړي. او یا داسې ده چې یو سړی نیمه ګواهي بیان کړي او نیمه پټه کړي، د یېرې د وجې نه د ګواهي نه ورکوي، نو داسې به هم نه کړي، الله نه به یېري. ولا تکتموا الشهاده، مه پټوئ ګواهي. ومن یکتمها، چا چې پټه کړه دې ګواهي لره، فانه آثم قلبه، یقینا ګناهګار دی زړه د ده، دا سړی ګناهګار دی چې دا ګواهي پټه کړي. والله بما تعملون علیم، او الله په هغه عملونو چې تاسو کوئ پوهه دی. لله ما فی السماوات وما فی الارض، خاص الله دپاره دی او خاص الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی. وان تبدوا، که تاسو ښکاره کوئ، یعنې خبرې ښکاره کوئ، بعضې شیان ښکاره کوئ، یعنې ښکارې کوئ، ما فی انفسکم، چې ستاسو په نفسونو کې دي، او تخفوه، یې پټوئ، یحاسبکم به الله، نو حساب به کوي تاسو سره په هغې باندې الله. فیغفر لمن یشاء، نو بخښنه کوي الله چاته چې خوښه شي. ويعذب من یشاء، عذاب ورکوي چاله چې خوښه شي. والله على كل شيء قدیر، او الله په هر شي باندې د قدرت والا دی. آمن الرسول، د دوه رستنو آیتونو کې ډېر فضیلتونه په حدیثو کې راغلي دي. اخرینی آیتونه حدیث کې دي څوک چې دا د شپې ووایي نو ټوله شپه به د شعرونو نه الله وله کافي شي، یا به دا د تهجد په ځای باندې کار ورکړي، دا د دې حدیث معنی ده. او بل حدیث کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما ته د سورة البقرې آخري آیتونه راکړی شوي دي،
د هغه خزانې نه چې د عرش د لاندې ده د دې خزانې نه راته راکړی شي او دا بل هیڅ چاته هیڅ یو پیغمبر ته هیڅ یو امت ته الله دا نه دي ورکړي دغه څه دي د سورة بقرې دغه دوه اخریني آیاتونه دي چې خاص کر علی زنهو به دا فرمایل چې یو سړی اوده کېږي او مسلمان او عقلمند دي عاقله سړی ځان ته وایي مسلمان ځان ته وایي نو دی به څه وایي آیت الکرسي او د سورة بقرې آیتونه به وایي که دا مسلمان او عقل پکې دا به خامخا وایي نو په دې آیت کې څه دی د ټول صورت مضامینو ته اشاره ده چې مخکې کوم تیر شو موضوعات یعنی تصدیق د هغې دپاره احکامات د دې ټول هغې کې اشاره ده دې خبرې ته آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه من ربه په هغه وحي باندې چې نازله شوې ده هغه ته د طرفه د رب د ده نه والمؤمنون او ټولو مؤمنانو ایمان راوړی دی کل آمن بالله ټولو ایمان راوړی په الله باندې وملائکته په ملائکو د هغه ورسله او په پیغمبرانو باندې لا نفرق بین احد من رسله من هیڅ فرق نه کوو په منځ د یو تن د رسولانو د هغه نه وقالو سمعنا ویل دوی واورېد مونږه واطعنا مونږ تابعداري کوو غفرانک ربنا بخنه وغواړو مونږ ستانه ای رب زمونږه وإلیک المصیر او خاص تا طرف ته درګرځېدل دي لا یکلف الله نفسا اوس الله وایي هر کله چې ایمان والاو ټول احکاماتو منلو ته تیار شو نو الله په دې باندې اساني راوسته په دې آیت کې په بندګانو اساني ده ګوره چې د احکام باندې عمل کوئ خو ستاسو د خپل وس مطابق او د خپل وس مطابق خرچ وکئ صحیح ده دا خبر الله بیانوي او دا خبر پکې الله ذکر کوي چې ستاسو دا روانه دعا چې ده دا ما قبوله کړې ده نو بیا موږ ولې دا دعا کوو چې الله قبوله کړي د عبادت په نیت یې کوو که نه د عبادت په نیت باندې بار بار دا دعا کوو موږ د الله نه او ښایسته دعاګانې دي دا ډېر ښایسته ښکلي آیتونه دي و د کېدو وخت کې دا بلکل مه هېروئ لا یکلف الله نفسا تکلیف نه ورکوي الله هیڅ نفس ته الا وسعها مګر په اندازه د وس د هغه د دې نفس چې څومره وس دی دقومره الله سړی مکلف کوي دې نه خواته الله یو نفس نه تکلیف کوي اوس پنځه منځونه دي عبادتونه دا مونږ کولی شو ځکه الله راباندې فرض کړي دي چې نه مو شوی کولی به الله نه فرض کول لها ما کسبت د هغه عمل دپاره د هغه دپاره هغه عمل دی چې دی کړی دی وعلیها او په دې نفس باندې سزا د هغه عمل ده اکتسبت چې دی کړی دی ربنا ای زمونږ رب لا تؤاخذنا منیسه مونږه ان نسینا که چېرته مونږ هیر کو ستا حکم او اخطانا یا مونږ خطا شو ربنا ولا تحمل علينا ای زمونږ ربه مه باروا په مونږ باندې اصرا بوجونه یعنی په پخوانو امتونو باندې ډېر سخت بوجونه الله راوستي دا خو په دې امت باندې الله فرض اساني راوستې ده فضل او احسان یې پرې کړی دی لکه پخواني امتونه د هغې تیمم نه و تیمم یې نه شو کول هر حالت کې چې به و دی به غسل کول او دس به بل دا دی چې په هغې کې د قصاص معافي نه وه تر دې چې چا به غوا یې غویا دا به قتل کړه نو دا سړی به په دې قتلېده حیوان باندې به سړی قتلېده او دغه شان د خالي په ورځ باندې چې الله په دې باندې هر کار حرام کړی د دنیا نو الله په موږ باندې اساني راوستې ده داسې کار یې موږ سره نه دی کړی کما حملته علی الذین من قبلنا لکه څنګه چې دې بار کړي وو په هغه کسانو باندې چې زموږ نه مخکې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ای رب زمونږه ما اوچتوي په موږ باندې ما هغه څه چې زمونږ وس او طاقت نه وي په هغې باندې لا طاقة لنا به واعف عنا معافي وکړې مونږ ته واغفر لنا بخنه راته وکړې ورحمنا ورحم وکړه په موږ باندې انت مولانا ته مددګار او دوست یې زمونږه فانصرنا على القوم الكافرين نو مدد وکړه زمونږ سره په خلاف د قوم کافرانو آمین دې سره سورة البقره ختم شوه او دې سره زمونږ درس اختتام ته ورسېد سبا نه به د سورة آل عمران نه شروع کوو هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.